د قرباني په وخت کې چالت هغه شکرانه پسه د چې علالي یو سړی غویای په 1 نفرو اوښ په 2 نفرو. د حضرت جابر روایت چې په ډیرو طریقو نقل ده، په هغه کې په بدنه کې 2 نفره بدنه چې مطلق ذکر شي اوښ او غوی دواړه ته ویل کېږي، خو چې دواړه سره ذکر وي بیا نو د بدنې نه اوښ مراد ده. لکه د جمعې پوره چې اول څوک راشي بدنه او بیا بقر، دلته خو بقر ورسره ذکر شوی ده. یو د ابن عباس په یو روایت من غیر وجهین څه معنی په یوه طریقه ځکه هم غریب ورته ویل کېږي، په هغه کې دا راغلی دی چې اوښ د 10 نفرو په ځای. لیکن مختاره دا ده چې دلته اشتباه راغلی ده، دا د قرباني وخت نه و، دا د غنیمت تقسیم په وخت کې داسې شوي دي چې غنیمتونه یې تقسیمول اوښان او پسونه نیول شوي وو، نو چاته یو اوښ ورکوه د هغه په عوض کې بل مجاهد ته 10 پسونه ورکول. په غنیمت کې 10 پسونه د یوه اوښ په مقابل کې تقسیم شوي دي. نو ابن عباس دا خیال کړی چې دا په قرباني کې دي، نو چې قرباني کې 10 پسونه په ځای باندې نو چې اوښ درېږي نو خو دا معنی د 10 نفرو قرباني پسې کېږي. نه، قرباني کې 1 نفر ثابت دي. نور من اهل بیت، یو پسه دی یو اهل بیت نه، یو غویم دی یو اهل بیت نه، یو اوښ هم دی یو اهل بیت ته سې کېږي. د هغې معنا دا د یو پسه چې د یو اهل بیت نه په اهل بیت کې 14 نفره دي یو پسه سې کېږي، دا معنا. خو د کور چښتن چې متصرف د مالدار د یو ده هغه په غواخي کې قرباني په هغه واجب ده. خو خلک د کور هر فرد کې شریک د غواخي خوري، خلک ته موږ هم قرباني کړي، که زوی د مې قرباني کړې ده، که پلار د موږ قرباني کړې ده، که ښځه مې چې موږ قرباني کړې ده، د هغه منفعت په لحاظ سره شریک دي. نور خو په یو پسه یوه قرباني کېږي. غویي کې 2 نفره شریک کېدی شي، یو ځان ته هم حلالوی شي، 2 نفره هم حلالوی شي، 3 هم حلالوی شي، خو اخري حد دا ده چې 2 نفره. اوښ هم دغسې ده، یو ځان ته هم حلالوی شي، ولې یو سړی 10 قرباني نشي کړی، 100 قرباني نشي کړی، 1000 نشي کړی، خو یوه واجبي ده، نور نفلي وي. لکه په لمانځه کې چې فرض و نفل شته، په زکات کې فرض و نفل شته، په قرباني کې هم واجب و نفل شته. نبی علیه السلام 100 اوښانه کړه حلال په حج کې، دم د شکرانې خو یو اوښ و، د 100 حلال کړه. نو قرباني خو ډېر هم سړی کړی شي، نو یو نفر و برخې دي په اوښ کې، یو نفر یې ځان ته کړی شي، 2 یې ځان ته کړی شي. خو ګورې یو خبره دا ده د قرباني مسله خو دلته نه ده مقصود، خو خیر دا چې اوس نه فهم په غوایي کې چې سره شریکېږي یوه حصه به کامله نیمه حصه نه صحیح کېږي. مثلا غوایي په 2000 روپۍ ارځي، که 2 نفره اخلي 3.5 زره، دا یوه حصه نیمه شوه که نه شوه، پروا نه لري چې روغه برخه لري، بیا که نیمه ورسره نیسي هم نیوی شي، چې یوه روغه لري که بیا نیمه ورسره نیوي هم نیوی شي، خو مستقلا نیمه نشي نیوی. چې سړی ورته وایي اوس تاسې قرباني کوئ 6 نفره 1000 روپۍ، دا 2 مسکینان ورګډ شي چې موږ به نیمه برخه 500 روپۍ درکو، نیمه دا بیا نه صحیح کېږي. د قرباني حصه به نیمه نه وي، نور زاید کړی شي، زاید کړی شي چې 1.5 برخه وینسي، 2.5 وینسي، 3.5 وینسي، هغه کړی شي، خو یوه برخه به خامخا کامله وي. نو اوښ په 2 نفر هم کړی شي، خو 3.5 برخه راځي، غوایي په 2 نفر هم کړی شي، 3.5 پروا نه لري، په 3 هم نیوی شي، په هر څو یې نیوی شي، خو د 2 نه به زیات نه وي. او پسه غاړه چې په خلاصېږي په یوه باندې خلاصېږي. نور هغه د تقسیم په وخت کې د غنیمت اوښ په 10 هغه باندې ورکړی شوی د مجاهدینو د 10 پسو په عوض کې.